د باستای پل یا باستای بغوکه یا باستای برج چې ورته ویایي. د جرمني په ځینو سیمو کې زراعتي مځکې هم ډېرې قیمته نه دي، ممکن د افغانستان په نسبت لا ارزانه وي. هغې خواته نو بیا ډېر ځایونه شته چې کولی شئ ویې ګورئ، پورته په دره کې ختلی شئ. د چک پولې ته هم نږدې ده، یوازې څو کیلومتره وړاندې که سفر وکړئ. سلامونه او نیکې هیلې. آیا پوهیږئ چې په جرمني کې هم سویس شته؟ که خبر نه وئ راځئ نن به مو ورولم. دا سویس چې د زاکسیشه شوایц یا د زاکسن د سویس په نوم یادیږي، په زاکسن ایالت کې دی، درستن ښار ته نږدې دی او د جرمني یو ملي پارک دی، ډېر ښکلي ځایونه لري. سویس ته ورته هم دی، غرونه لري او ځنګلونه لري، ښایسته ځای دی. ځای ور به شو او ننداره به یې وکړو. نن ځو د زاکسیشه شوایц یا د زاکسن سویس، یو ملي پارک دی د جرمني. هغلته یو پل ډېر مشهور دی چې باستای بغوکه ورته وي یا د باستای پل، هغې ته به ورشو، د هغې ځای لیدنه به وکړو. نورې شاوخوا سیمې چې دي خپله ملي پارک کې به وګرځو. دا ملي پارک په زاکسن ایالت کې دی. زاکسن د جرمني یو شرقي یا ختیځ ایالت دی چې له چک سره پوله لري او دا پارک هم له چک سره تقریبا نږدې دی، د چک پولې ته نږدې دی. خپله د چک لوري ته هم بیا دا ډول طبیعي سیمې او ځنګلونه ډېر زیات دي. اوس دلته په لاره یو، په لار کې مو دمه کړې ده. نو د برلین نه شاوخوا 3 ساعته په موټر کې لاره ده او که د درستن نه ورځئ، د درستن ښار نه بیا ممکن 20-25 دقیقې لاره وي، نږدې دی. نو لاړ به شو، هملته د نږدې نه به بیا نورې کیسې وکړو. اوس نو د باستای بغوکه یا باستای برج ته نږدې یو او دلته د لړه چې ګورې راټیټه شوې ده، نو فضا ډېره جالبه ده او ښکلې ده. همدا درستن او د باستای بغوکه یا باستای برج ترمنځ سیمه ده. باستای بغوکه په نړیواله کچه یو مشهور ځای دی، یو پل دی چې د کمرونو یا تیږو پرخو په کت کې تیر شوی دی او یوازې د هغه ځای د هغې سیمې د لیدلو لپاره دی، ځکه چې هغه سیمه لوړه ده، یو څه غرونه دي، اگر چې ډېر لوړ نه دي خو بیا هم په دې سیمه کې لوړ بلل کېږي او د ایلبه سیند پر غاړه دي. نو د لیدلو وړ سیمه ده، له ټولې نړۍ څخه حتی سیلانیان ورته راځي او هغه سیمه هم د یونسکو د کلتوري میراث برخه ګرځېدلې ده. د باستای پل یا باستای بغوکه یا باستای برج چې ورته ویایي، هغه د زاکسیشه شوایц یا د زاکسن د سویس په سیمه کې واقع دی. زاکسیشه شوایץ د جرمني یو ملي پارک دی. جرمني شاوخوا 14 ملي پارکونه لري او
دا یو له مشهورو پارکونو دی. همدغه د باستای سیمه ده. د دې سیمې ته بادشانډا وایي. د درسته نه شاوخوا یو 20-30 کیلومتره لرې ده. هغه وړاندې چې ښکاري هماغه د باستای بغوکه غرونه دي. نو ور به شو بیا به هغلته له نږدې نه نوره ننداره وکړو. نن هوا هم ډېره ښه ده، اسمان شین دی. دلته نږدې نو د کتلو ځایونه ډېر زیات دي. پارکینګونه هم شته، رستورانتونه هم شته او فرعي سړکونه دي. کولی شئ راشئ وګرځئ په همدې کلي کوڅو کې شاوخوا. دا نو د دې ځای آزاد طبیعت دی. کولی شئ که غوښتل مو قدم ووهئ په دې چمن کې شاوخوا کې کولی شئ وګرځئ. دا هم د کوم چا فارم دی. بس همدلته خوشي کړي دي او یوازې یو سیمې له دې سیمې راګرځولی. نور نو غواوې ازادې دي. تاسو په فکر دا سیمه له سویس سره څه ورته والی لري؟ د جرمني په ځینو سیمو کې زراعتي مځکې هم ډېرې قیمته نه دي. ممکن د افغانستان په نسبت له ارزانه وي او که څوک علاقه او حوصله ولري کولی شي ځان دپاره مځکه واخلي، فارم جوړ کړي او همالته خپل کور جوړ کړي. ممکن ډېر ښه عاید ورڅخه ولري. د ځمکو د ارزانیو علت دا دی چې ډېر خلک ښارونو ته ځي او په کلیو کې ژوند نه کوي. په تېره ځوانان هغوی د کلیو ژوند نه خوښوي. نو که څوک پخواني دهقانان وي او یا مالداره خلک وي، د هغوی چې بچیان رالویږي هغوی هغه مالداري او هغه پخوانی د مور پلار کسب پرېږدي او ځي ښارونو ته. له همدې کبله ډېر فارمونه او کرنیزې مځکې همداسې بې شاړې متاسفانه پاتې کېږي. او طبیعي فارمونه هم دلته شته. خلک غواوې او پسونه ساتي او ښه دا ده چې ساتل یې ډېر اسانه دي. بس شنه واښه ډېر دي، مړول یې اسانه دي. پټیو کرل نه غواړي، باران کېږي همیشه او سړی کولی شي که څوک علاقه ولري دلته په دې صنعت کې کار هم وکړي یا مثلا خپله کاروبار پیل کړي. ځکه اوس د کلیو نه ډېر خلک ښارونو ته ځي. خپله جرمنان ډېر نه غواړي چې په کرنه او مالدارۍ کې بوخت شي. نو بیا نورو خلکو ته چې له نورو ځایونو راځي د پرمختګ او کاروبار او یا د دې شیانو د پیلولو ډېر ښه چانس دی که څوک تجربه ولري. نو د باستای برج یا پله ته راورسېدو. هغه ما شاته په غرو کې چې ګورئ هماغلته پل دی. داسې پل مو لیدلی چې په غرونو کې وي. دلته نږدې د موټرو پارکینګ هم شته. بس چې موټر پارک کوئ او په دغه لاره به ورځئ.
دلته د لاندې د ایلبه رود دی او په دې کې بیا کښتۍ پورې وځي او هغې خواته به ځئ ځکه په دې سیمه کې پل نشته. بیا به پورته هماغه د پله او نورو د لیدلو وړ ځایونو ته ورخیږئ. په دې سیمه کې هوټلونه هم ډېر دي، که د نورو ځایونو راځئ کولی شئ هغه لږ وختي بوک کړئ، ډېر بې قیمته نه وي او شپه وکړئ یا شپې وکړئ دلته بیا وګرځئ. هغې خواته نو بیا ډېر ځایونه شته چې کولی شئ ویې ګورئ. پورته په دره کې ختلی شئ او قدم وهلی شئ. که حوصله د ګرځېدو لرئ نو د هایکنګ دپاره او د ګرځېدو دپاره دا یو ډېر عالي ځای دی. دې سره مصنوعي موزیک پلی کېږي. دې خواته هم لاسپیکرونه دي. او هغه وړاندې چې ګورئ کښتۍ ده، نوبت هم ډېر خلک ورته ولاړ دي. نه پوهېږم چې موږ نوبت څه وخت راځي. ځئ چې ورشو. د دې ځای طبیعت په رښتیا هم ډېر سویس ته ورته دی، ځکه یې نو د زاکسن سویس بولي. او اوس چې د دوبي پای او د مني پیل دی، ونو رنګونه بدل شوي دي، نو سیمه نوره هم ډېره ښکلې شوې ده. کسان ډېر زیات ولاړ دي. د هغې خوا خلک چې راپورې وځي نو بیا د دې خوا خلک ځي او ټیکټونه هغلته وړاندې پلورل کېږي د کښتۍ لپاره. باید ټیکټ واخلئ. ټیکټ به واخلو او بیا به منتظر شو کښتۍ ته. ټیکټ اخیستلو ته هم نوبت دی. کسان ډېر دي. ټیکټ همداسې د یوې خوا که ځئ 1.30 یورو دی او که د دواړو خواو وي بیا په 2.5 یورو دی د یوه کس لپاره. ښه به وي چې دواړو خواو واخلئ ځکه ارزانه راځي یو څه. لس سنټه. You want to try to hurry or wait for the next one? Let's walk over there in a fast pace. Wir sind 5. 5 Leute hier in Brück? Ja. Bitte. 12,50 € insgesamt. Einige Tickets. Da haben Ticketونه دي. 7,50 € zurück. Dankeschön. Tschüss. War mal einfach. ښه ټیکټ هم واخیستو. اوس به ورشو کښتۍ ته. نه پوهېږم چې همدې ته به ور ورسېدی شو چې زما ملګري څه شول، که باید منتظر شو یوې بلې ته. د کښتۍ غږ خو نه لګي، فکر کوم برقي ده. خپله پل هاغلته لوړ دی او یوازې دغو کمرونو او پرښو ترمنځ د تېرېدلو لپاره جوړ شوی. په لومړي سر کې دا پل د لرګیو و، بیا وروسته د همغه ځای د تیږو نه جوړ شو. نږدې به ورشو، ننداره به یې وکړو او وبه یې وینئ چې څنګه ځای دی. اگر چې عکسونه یې ډېر مشهور دي په ټوله نړۍ کې، په منظرو کې ډېر وخت کارول کېږي. د ایلبه رود د چک له هېواد څخه سرچینه اخلي او بیا شمالي سمندر ته تویېږي او شاوخوا 1,010 کیلومتره اوږدوالی لري. Hallo. Aufräumen für die Rückfahrt. Ja.
دا وساتئ د هغو خام دي ښه د رود اوبه هم داسې خړې غوندې دي خو پخوا وي د دې اوبو کیفیت ډېر خراب و ځکه په چکوسلواک کې چې کومې فابریکې د دې په شاوخوا کې دي هغو ډېر بې کیفیته مواد تولیدول او ضایعات یې دلته رود ته خوشي کول چې بیا ډېر وخت د اندېښنې وړ و بیا وروسته دا حالت یو څه ښه شو په دې رود کې کښتۍ هم چلیږي او ډېرې سترې کښتۍ باربري هم ځي د یوې سیمې نه بلې ته داسې هم ویل کېږي کله چې هټلر مړ شو خودکشي وکړه بیا د هغه د جسد یې راواخیستل شوی او په دغه رود کې واچول شوی د دې کښتۍ د تګ سیستم هم ډېر جالب دی دغه کیبل ته مو که پام وي د یو سر یې هلته په اوبو کې دی او دا فکر کوم د دې په وسیله کنټرول کېږي که څوک په دې اړه تجربه لري کولی شي کمنټونو کې ولیکي چې د دې د حرکت ډول څنګه دی Tschüss. Ja, د رود دې غاړې ته خو راورسېدو اوس به وخیژو لوړ وګورو چې نور څنګه ځایونه کتلی شو او څومره تللی شو ځکه د غره ختل اسانه هم نه دي هر وخت نن هوا ګرچې ډېره ښه ده ښکلې ده له کښتۍ چې راپورې وځئ دې خوا ته بیا دا څوکۍ هم شته که د دې خوا څوک ځي دلته انتظار کوي او دې خوا ته بیا رستورانتونه هم شته دا دره همداسې پورته پسې ختلې ده دا اوبه چې ترې را تویېږي یا را روانې دي نو همداسې دا مسیر تعقیبولی شئ بیا هلته په دوو برخو ویشل شوې ده غرختونکي هم ډېر دې ځایونو ته راځي هغه مسلکي غرختونکي او د هغو دپاره هغه میخونه او سیستم د غرختلو هم شته که څوک مسلکي غرختونکی وي کولی شي ولاړ شي دلته په لوحه کې کتلی شئ معلومات د لارو په اړه ورکول شوي دي هوټلونه بیکغی یا نور هر څه چې غواړئ دلته معلومات شته پکې باستای د پله لور ته علامه شوې ده که ځئ یا به همداسې پورته چې په دره کې راغلی دلته به بیا چپ لاس ته خیژئ او که پورته هم مخامخ ولاړ شئ بیا هم کولی شئ بیرته راوګرځئ په دره کې دلته چې بیا راشئ نو هر ځای کې همدغه د برج عکسونه شته یا د دغې پله دلته مثلا چپ لاس ته به خیژئ دې خوا ته به په دره کې نه ځئ لکه دغه او زینو کې به پورته خیژئ نو وګورو چې څومره لوړ ختلی شو دا هم پخواني غارونه دي سمڅې چې که نودل شوي دي که طبیعي دي دا نه معلومیږي خو ښایي طبیعي وي ځکه په دې سیمه کې طبیعي غارونه ډېر دي د برسېره سیمې ته راوختو لاندې خو ګورئ چې څنګه ځای دی لاندې هماغه د البرود بهیږي او
دلته نږدې نور بیا پل پیل کیږي. داسې لاره بیا پورته هم تللې ده دغه کمرو منځ کې، خو لومړی به دا خوا وګورو. دلته راوختلو د لوړ ځای ته، د لیدلو وړ نور هم ډېر ځایونه لري، کرار کرار به ټول وګورو او د دې ځای نه د لاندې سیمو ډېره ښه ننداره کېږي. دا د پرخو کمرونو منځ کې ډېر جالب ځای دی. دا لاره وتلې د پله هغه بل لوري ته. دا سیمه د چک پولې ته هم نږدې ده، یوازې څو کیلومتره وړاندې که سفر وکړئ د چک سرحد ته راسئ. دلته بل مهم ځای یا هغه ځای چې مشهور دی، خلک ډېر عکسونه پکې اخلي، هغه دغه پرخه ده، سر ته یې زینې ورلوړې شوي دي او هلته به وخیږي چې څنګه ځای دی. په یاد مو وي چې دلته هم له ځان سره اوبه او خواړه راوړئ، ځکه سړی تږی کېږي او ستړی کېږي. تورستان هم شته ډېر زیات. عکسونه اخلي. دلته د پله د یوې برخې دپاره ټکټ هم کېږي، 2.5 یورو ټکټ دی، خو ډېر اړین هم نه ښکاري ځکه اکثره ځایونه وړیا دي، کتلی شئ. دا نور نو بیا خپل اصلي پل دی چې له دې ځای پیل کېږي او همداسې وړاندې ځي. که راتلی له ځانه سره د غره ختلو بوټونه او که اړتیا وي ممکن جامې، باراني جامې هم در سره راوړئ، ځکه د جرمني هوا ډېره ثابته نه ده، کله باران وي او کله لمر وي. واو، دا ځای ډېر ښکلی دی، ډېره تنګه دره ده،
یوازې د یوه کس د تېرېدلو چې ډېر وي د 2 کسانو لپاره لاره شته. خو یو حساب دی چې بیا که د پله د سیند د هغې غاړې نه انځور اخلئ هغه بیا ممکن د مازدیګر د خوښې رانه شي ځکه بیا لمر د دې خوا نه وي او یا هم کېدای شي ټوله ورځ دلته تېره کړئ. هغه کسان چې د طبیعت شوقیان وي یا په طبیعت کې د ګرځېدو شوقیان وي نو دا ځای د هغوی دپاره جنت بلل کېږي.